واده مو کړی دی؟ نه بالکل نه. په فیوچر کې مطلب واده کول غواړئ نو کوم ټایپ هسبینډ به وي ستاسو؟ آنست وي، کیرینګ وي، خیال ساتلو والی، بس سکرین پرسنالټي نه وي. ملګرو دا وخت که تاسو وګورئ که نه د رشید خان واده په سوشل میډیا دونه ډېر مشهور دی او بله خبره دا ده چې په واده باندې ډیره زیاته خرچه هم کړې ده. یعنی که تاسو د هغې کم ویډیو څه به تاسو ته په سکرین ښکاري هم او څه به تاسو په سوشل میډیا کتلی وي لکه ډېر های پای کم واده چې دی هغه یې کړلی او دا وخت د خلکو کمې مبارکیانې چې دي هغه هم سټارټ دي. بل طرف ته به زه پکې ذکر وکړم د لیلا خان کم خلک چې وایي شاید د لیلا خان سره یې واده وکړو د هغې سره د دې مخکې داسې قصه میسه کم ریلیشنشپ چې دی هغه روان و نو په دې کې څه حقیقت هغه نشته ځکه لیلا خان کم انټرویو چې د تاسو په سر کې وموکته په هغې کې وایي چې آیا که واده زلمی له فی الحال ما نه دی خوښ کړی چې کله مې یا خوښ یا څه کو نو زه به بیا خپل کتونکو سره وایي هغه شیر کوم. نو رشید خان کم واده چې دی دا وخت په سوشل میډیا ډېر په ټرینډینګ روان دی او ډېره زیاته کومه های خرچه چې د هغې پې کړې ده. مختلف قسمه کرکټر چې دي هغه هم مبارکۍ طرف ته روان دي او رشید خان له مبارکي ورکوي او واده چې کم دی هغه په کم ځای کې وشو نو داسې ویلی کېږي چې واده په دوبۍ کې شوی دی ځکه رشید خان د دا کرکټر که تاسو وګورئ نو افغانستان ته داسې خاص تله راتلی نشته د څه وجوهات هغه به تاسو ته پته وي چې د څه د وجې هغه هلته نشي تللی. نو دغه لنډه شان ویډیو و دغه معلوماتو هغه غوښته تاسو سره شریک کړم. انشاءالله بلې ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.